محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. دا دوا مبارک آیاتونه چې وسما تلاوت کړم یو 203 دی بل 204 دی د سورة البقره څخه. په دې کې الله عز وجل د احکام په سلسله کې نجرشم حکم او څلوېښتم حکم بیانوي. د هغه ابواب البر چې را شروع دي په مابین کې څه قصې ورګډې شوي خو د احکام حکمونه دي. هغه هم داسې غټ غټ حکمونه دي چې هر حکم په خپل ځان کې باره بیا څو شاخونه او مسلې لري ډېر. نو دا اوس چې دی په دې کې نجرشم او څلوېښتم حکم بیانېږي. نجرشم حکم یې په باره کې د ګروي دی. د ما قبل سره رابطه دغه دی چې مخکې دا اوس چې موږ کومه خبره را روانه خو آیت المداینه او هغه د پور آیات هغه اوږد آیات هغه موږ خلاص کړي. هغه څه وخت پیښ دی دا دین خو چې سړی به سودا سره کولی باره به پیسې د هغه څه نوی شی به دې پر خرڅ کړي نو د دغه احکام یې بیان کړه چې دا پور به څنګه یې نو یا دا رقمې ته پیسې ورلره ورکړې شی اوس نسته هغه وروسته چې پیدا کېږي د لوو پر وخت باندې مثلا که چیرې غنم یې هغه غنم ځینې رانیسي چې موږ دې ته بیع السلام ویل نو دغه دین که مبیعه دی مبیعه چا شی خرڅوي او که هغه ثمن دی یا قیمت یې که هغه وي یا هغه خو د دواړو حکمونه بیان شو. څنګه حکم یې الله عز وجل اول دا ولیکي نیټه یې ورسره ولیکي د هغه شي جنس و صفت ګرده شیار ورسره ولیکي. که دا د لیکلو مسله چې دا خو چاته کومک ورکوي و شاهد ته کومک ورکوي دا شیان به ښه سره معلومې اندازه به لیکل سوي چې دغه نه جنس و صفت به معلومې د اختلافه به خلاص یاست. د اثبات دپاره الله پاک شاهدان پر ودروي پر دې مسله باندې دا عقد چې تشي کوي. ښه نو اوس یو سړی په سفر روان دی په سفر کې چې دی فرض کړه دغه ځای د کوچ ستلری دی په کراچۍ کې دورې شپې کې دی چا سره سودا او معامله سو سودا او معامله چې سوله دی دوري میدان کړ څوک نشي چې دا قرارداد ولیکي دا دی چې سودا سره کې د پور سودا اشاغه هم نه کی پیدا راس چې شهیدان خو پر ودرو د سره خط کې نه خط موږ فرض نه دي چې خابل کې اصلي چې مسله ثابتې شو په شهیدان هم دی شهیدان څه چې سبا د پښور لره ورسي دا څوک شهید دی بازارګر نه بلد خلک سبا استاد ما استاد جنجالینو ما او تاسو سودا کوو مثلا د بلوچستان د کوټي د چمنینو نو چې هم د شاهد لاس وختي ام د خطه لاس وختي وس بکیته الله رب العزت بل طریقه در شي براوي طریقه نه بعد کدا اس په خبره چې وس په دې یاس د الله فرمای وان کنتم کچیر تسواست ای متعاقدین ای چې بیع سره کوي ای مؤمنانو چې تس خرڅول را دی ول په پور سره کوي علی سفرین پر سفر علی سفر چې دی د علا خو د پاره د استعلا راځي لکه سړی چې وای پلانې چې دی علی المرکب
پر مرکب داسې سپور دی. نو دا مسافر هم که پر سفر سپور دی، مسافر دی، د اقامت یوه لار نو ورته جوړېږي چې خلک دی پیدا کړي. نو که تاسې پر سفر واست ولم تجدو او تاسې نه سوی پیدا کولی کاتبا لیکونکی چې هغه خط در ولیکي چې خط یې زده چې هغه ستاسې قرارداد وکاږي پر کاغذه باندې، نو بیا به څه چل کوئ؟ فرهان مقبوضه. فرهان د فیو د ریحان تر منځ به دې خواته وثیقه ور واچو، فالوثیقتو نو بیا ستا د باور شی چې دی ریحانون ګروی دی مقبوضتون قبض کړه سوی، بیا په دغه خپل د زړه ډاډ حاصل کړه. فخطو شاهد ته د لاس سمیدی خو هغه دی په خطو په شاهد سړي زړه نه ارامېدی. خط بې ځینې واخیستی شاهده بیا پر ودرول اځه ولوست نو 3 میاشتې دی ګرځي چې وخت یې پرستو د خیر ځینې وابخېر، خو هغه هم د زړه ډاډ وکړه نو اشکه هغه نه کې د خپل د زړه اطمینان او تسلي په چش حاصله. الله وایي فالوثیقة تسلي، نو بیا ریحان ګروی دی بارونه بیا د ګروی مسله راځي مقبوضه، داسې ګروی مقبوضه چې قبض کړه سوي. دا ریحان چې دی دا یا جمع د رهن ده. نو رهن چې دی مصدر دی رهن ګروي ورکول دي د یو شي بندول د چا څخه چې داسې ځینې بند کې چې بلای وړای نسي دی در لره درکې، مګر په شریعت کې اوس په معنا د مرهون استعمال شو. پریهانون ګروي اخیستل دي، ګروي دا شی ته وسویل کېږي ما په ګروي دا شی اخیستی. پریهانون بیا نو دغه مرهونه شیان دي په څنګه حال کې مقبوضه چې دوی نو قبض کړه سوي یې. دا دغه ځای څه یوه مسله معلومه سوله. زه تا ته د مثال په طور دا خپل موبایل په ګروي در کوم، ستا 30,000 کالداري په پور زه اخمه باران بس دا ستا سره په ګروي سو، ما په ګروي تا ته در کړي در تسلیموم یې نه، دا رهن فاسد دی نسی کېږي، دا ستا په تصرف کې نه راځي. ته به اول راته وایې چې نو په ګروي راکې دا به الله زما سره دی، ته بیا کار نه چې ځینې اخیستی چې بیا به دې غوښ ته نیولې زه دلته بندوم په خپل کور کې سره را سره چې زما اطمینان راسي. د مقبوضه د تورې څه مکمه خبره زده کړه چې په ګروي کې قبض شرط یې سړی به دا شی قبض کوي. په خبره کې دای سپوی دی داسې نه کېږي چې پکښې پروت ته یې په سرای کې دا ستا سره ګرو دی دا زما سرای، نو زم چې تا سره ګرو دی خو ته پکښې کې پروت یې کومه دی چې قبض کړه سوی دی، دا ګروي غلطه ده. د سرای دې کډه وباسه د خیره سره، سرای ما ته را تسلیم کړه چې ما په قبضه کې سي باران او ګروي سي کېږي. او چې په خونو کې ته پروت یې خپلې لمبې و چای پکښې کې وایه او نوم زما دی چې دته یې په ګروي ورکړي پیسې ما تا ته درله درکړي دي، دا ګروي نه بدل کېږي. مقبوضه غواړي و چا ته به تسلیم سوي. و مرتهن مرتهن څوک دی؟ ګروي اخیستونکی. په دا رهن کې چې دی چې زه ستا څخه 10,000 کالداري په پور واخلم، ته زما څه په ګروي کې د مثال په طور دغه موبایل واخلې، نو زه راهن بلل کېږم، تا ته مې په ګروي دا شی درکړي، ته مرتهن بلل کېږه. دا زما او ستا عقد چې سره کوي دې ته رهن ویل کېږي، دا موبایل ته مرهون ویل کېږي. د مقبوضه قید څه کومه مسله زده کړه چې رهن به خامخا چا ته تسلیمیږي و مرتهن ته. دا په کوم صورت کې چې ستا زړه خو غیر دی هغه دی د مثال په تور پر د کې باور نه راځي که منکر سو یا وتښتېدی او شاهد ختم نه سونه بیا دغه دوه ذریعه سوله. اوس په ګروي کې به مو یو بله خبره هم زده سي چې ګروي خاص په هغه صورت چې اختصاص نه لري چې سړی که مسافر وباره ګرویانې کولی سي. ماذ الله پاک وایي اکثر وخت چې ګروي ته ضرورت پیدا کېږي په سفر کې پیدا سي. که سړی مسافر نه پر خپل کور باندې د یو چا سره سودا ته کوي په پور باندې هم ګروي اخیستلی سي، یا سوداګر سره نه کوي دغسې زه مجبور یم لاس مې تنګ دی باریم د کور دروازه در وټکول دارلم مال پلانې کا کو ما ته به 10,000 کالداري په پور راکې بس د خیر لاس مې بندي هر ځکه یا د اسپیټال مسله د خدای نه کرده یا د واده مسله د پیسې مې په کار د سودا نه سره کو. نو برته ما ته وایه چې نو زه خو تا پېژنم د خدای بنده خو چې خپل حق بیا سړی درڅه اخلي سړی نه پس به دغه ځای ته ورولي نو بتپوره خو یې څنګه درکم خو پیژنم دي ابارونه زه درته دغه ساعت به درکم دا غړی به درکم در سره کښېږدوه اوس پیسې راکړه ستا به زړه مطمئن شو، یا دا موبایل به درله درکم در سره کښېږدوه ته ستا زړه مطمئن شو، یا به موټرسایکل سیس په کور کې ودروم نو باره ستا سره دغه دا شی پروت دي پیسې ما ته په پور راکړې. ما کوم حکم تاسو ته بیان کړي چې اگر چې په آیات کې خدا صورت بیان شو که سړی پر سفر وګروي دي کوي مال دای ماز الله پاک هغه غالب وختونه بیان کړي چې ضرورتونه خو په دغه وخت کې پیښیږي. نفس ګروي چې مشروع ده په څه وخت کې جایزه ده چې په خپل کور کې سره ناس په خپل کلی کې په سفر کې هم ګروي کېدلی سي دا یو. او د سودا په صورت کې چې پر یو پور باندې کې هم ګروي کېدلی سي بل سودا څخه چې دغه څه د یو چا څخه پور اخلي هم ګروي کېدلی سي. د دې ثبوت بیا څه دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې وفات کېدی
د نبی علیه الصلاة والسلام زغره مبارکه چې به په جنګو کې اغوستل د یهودي سره په ګروي کې پرته وه. 20 کاسې وربشې د هغه څه اخیستې. دا یهود خو داسې اغلظ خلک دي. کنې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو کفارو کې لقب د امین وړی و چې دا خاین نه دی، مګر دوی به شی نه ورکوه د یهودو څخه. دوی خو اکثر غنیان او دنیادار او شی به نه ورکوه. بل ګروي راکه په تا څه باور دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم ته محمد نو ته یو ګروي راکه. نبی علیه السلام خپل د جنګ زغره په ګروي کې ورته یې شو. 20 کاسې وربشې ځنې اخیستې. وربشې هم د کور د خرچې دپاره اخیستې وې. نو محدثین رحمت الله علیهم وایي د دې څخه د نبی علیه السلام سخاوت هم معلومیږي. کنې د غنیمت څخه چې به کوم شی رالی د نبی علیه السلام د کور د یو کال خرچه ځنې جلا کېدل. بیا وروسته د غنیمتو د خیبر په منطقه کې چالته کم مځکه وه، د هغې حاصلات چې براله هغه به نبی علیه السلام د نو ازواجو دا چې کومې ژوندۍ وې د دغو ټولو د یوه کال نفقه بیا جلا کړه. مګر پیغمبر علیه السلام دونه میلمه فال و، میلمانه ورته راتله، کال به لا نه و، پر هغه به وختي خلاصه سو. کنې حساب به پوره ورته سوی و. ابره به نو شی نه و چې څه شي وخوري. نو ګروي کې زغره پرته وه. که ګروي ناروا وای حرامه وای نو پیغمبر علیه السلام ولې دا زغره ورکول؟ وره په کور کې و، په سفر کې نه و، په مدینه کې اوسېدی ورکړی و. نو دا مې د دې خبرې درته ویله چې د آیات خو کومه ګروي ذکر کړه د سفر په هزارو په کور کې هم جایز ده. د پیغمبر فعل هغه چې دی هغه دلیل دی. نو دا د ګروي مسلې سوې. د ګروي سره بله مسله دا اړه دا به ورسره زده کړي. ګروي دا ده چې ته ماته سرای په ګروي راکړې، زه پکښې کې اوسېدای نه سم، ته هم نسې پکښې اوسېدلی، ما ته را تسلیم که زما قبضه به یې کل په کیلې به زمای. که چیرې پر دغه ګروي باندې چې زه ستا څه سرای واخلم بارونه خپله پکښې کې واړوم، یا یې بل چا ته په کریا ورته کرایه یې زه خورم، که ګروي یې بولې نو حرامه ده. پر ګروي انتفاع نشي اخیسته کېدلی. عوام خواران یې فرق نشي کولی. ګروي ناروا ده، ګروي ناروا ده. ګروي خو د قرآن حکم دی. ګروي څنګه ناروا بولي؟ ګروي روا ده خو صریحي د آیات ناست دي، ته ګروي ناروا بولي. خو بره سړی د جنه په وځي نو دې فرق نشي کوی. پر ګروي باندې نفع اخیستل ناروا دي. دغسې دې ووایي. کېدای شي په خبره پوهېږي. مثلا ستاسې موټرسایکل ما په ګروي واخیست، په کور کې مې ودراوه، نو دا ګروي سوله، دا روا سوله، دا قرآن وایي دغه چا مه وکړه نو خو پیسې بیا وړینې درکوي. مګر وکې موټرسایکل به دغه رقم امانت ولاړي چې هېڅوک نه تاوان ورسولی شي، نه زما زوی چلولی شي، نه زه چلولی شم، نه بل امانت به هلته ولاړي لکه خورده هلته به پروت وي. هر وخت چې پیسې راوړي درکول کېږي. تا که دا خپل د موټرسایکل ته ضرورت پیدا کړي، تا ما ته ویله چې نن خیره په کار مې دي، که ما اجازه درکړې ستایې زما د کوره، که مې اجازه نه کړه درچې یا ستا پښه ولاکه پر واوړي چې پیسې رانه بیا وخت چې پور ادا کړي. بیا دا د څه دپاره پرته ده؟ که هغه وخت د ګردو خلکو ویله چې تا مه ځینې وخته ولاکه د ده څه پیسې واخلې، باره موټرسایکل پر بازار کېږي، په سم قیمت خرڅېږي، زه خپل پور ځینې ادا کوم. دا د هغې ورځې دپاره ولاړ دی. منفعت پر اخیستی سم. یا مې غوا ستا څه په ګروي کې بوتله، په خپل کور کې مې ودرول، د غوا واښه به ته روزمره راوړې ور اچوې، بیا زما دپاره یې الوخت حرام دی چې زه دا لوشم شیدې بیا خورم، خپلې مستې و شیدې پر وهم، دا حرام دی. ولې خو هغه پور چې ما تا ته درکړی دی هغه قرض دی. پیغمبر علیه السلام وایي کل قرض جر نفعا فهو ربا. پر هر قرض چې منفعت اخلي هغه حکم د چا لري؟ د سود لري. اوس داسې خبره زده سوه. ګروي ناروا ده؟ ګروي نه ده ناروا. ګروي خو الله پاک ستا د اطمینان لپاره در مشروع کړه چې کوایه. پر ګروي منفعت ناروا دی. لیکن چې زموږ د خلکو طبیعت ته سود خورو دی نو ګروي خو عادي کوي. نو د دې دپاره علماو یو شریله ور جوړه کړه، معنا یو شرعي حیله یې ور جوړه کړه. کم کسان چې د ماوراء النهر علما دي، په کتابو کې درته راځي د فقه ماوراء النهر، دا معنا چې د امو د سیند واخوا د سمرقند و بخارا او تاجکستان په خوا خو د فقه مرکز هلته و. نو هغو علماو د عوامو دپاره دا یو لاره ور جوړه کړه چې بابا چې صریحي سودخور ځینې جوړ نه شي. باره یې البیع وفا کوي. بیع وفا دا د باره چې به تا پیسې زما څه غوښتې چې پیسې ما ته راکړه، معنا 50 زره غواړې، هر څه مال ګروي راکړه. ګروي تا بل شی خو نه لرم. موټرسایکل، نو موټرسایکل چې زه کور ته بوځم دغسې امانت ولاړې هلته پوښونه پر اوارې، نو زما څه ګټه شوه؟ داسې قرض زه نه درکوم او زما طبیعت دی د سودخور چې پر قرض ګټه وانخلم، طاقت مې نه کېږي. نو بره چم ملایان راشي، هغه وایي ته داسې وکړه ورته د موټرسایکل را باندې خرڅ کړه په بیع وفا سره، په څو را باندې خرڅه، بس دغه 50 زره به درکړم. موټرسایکل اگر چې د 80 زره دی، 50 زره به درکړم، ما او تا سودا سره کوو، زما ستا سره کول خط در سره لیکم چې هر وخت کې زما 50 زره راوړې، دغه بیع او خرڅ زه بېرته ستا سره فسخه کوم.
برای یو لار پیدا سوله نو موټرسایکل پر ما خرڅ کړي مګر بیع بات نه ده، بات قطعي بیع نه ده چې ګر سره زما سو. اوس خو زما دی کال مې سره کړی دی چې پیسې راکړه باره بیا بوځي بارونه خپل موټرسایکل دی چلوم بارونه پر وړم راوړم کار ځنی اخلم تا چې کوم وخت پیسې راوړي برته سودا سره خلاصو زه پیسې در سره اخلم ته موټرسایکل بیا نو دا باره چې بیا دی پیسې قرض نسوي سودا سولنه کېدای شي په خبره پوهیږي. دا بر صغیر چې ورته وایي بنګلادیش او هندستان او د پاکستان د دې خلکو علما چې بیا راولاړ سوي دي هغه به د خپل عوامو ته بل شری لا وشولې ده دوه شرحیلی دي مطلب هغه اصلي حکم نه دی هغه به وایي خو پرېږدي نه مړي چې کوي نو چې د خلکو پر چا باندې په سم سود کې ولاړ صریح حرام خوري ادا د علماو یو تر چې اتفاق غټ علما سره کې ولار ورجوړه کې امي بر حرمت سپکسي ولې اختلاف د علماء او رحمت دی هغه اختلاف یا د اجتهادي نظرونه په دغه دین شیانو کې د امت لپاره غټي وسایل راولي. نو جيبه ویل دي وای سیدي موټرسایکل ځنی واخله په ګروي کې دی به پیسې واخلې د خو ګروي نو پر موټرسایکل خو زمون پیات نه سم اخستای بار تا ته وام په کرایه را اته واسیدي ونس د ورځې په 100 روپۍ په کرایه په تا باندې د موټرسایکل واوښته کني موټرسایکل خو نو د ورځې په 100 روپۍ په کرایه دی چې ماته په 100 راکې خو بیا شیر لاس ولا کېدای شي په خبره پوهېږي بیا زه منفعت ځنې اخیستلی سم دا غیره کوم سرای دې په ګروي کې راله راکړي زه خو پکښې اړوی نه سم که ګروي سي نو دوی باره وایي په ګروي یې ځنې واخله بیا دته کرایه ورکوه څو کرایه ورکوم باره وایي 2000 سرای د 100,000 کالدار دی باره وایي 2000 کرایه درته ورکوه دا هم شیر الله ده نو که سمه کرایه خو نو 100,000 ورکوه نو خدا ماز د هغه پیسو په بدله کې د 2000 ته کرایه د ته ورکوي نور سپارکی چې ته برګټې چې 8000 نور خو د سرای د کرایه کېږي هغه ګوا کې د هغه پور په بدله کېږي. نو یو شی لږ دغه د چې د بری صغیر علما د دیوبند علما د پاکستان د بنگلاديش د هندستان هغه خپل عوام ته دغه لار وشولې ده خو سفالار نه د ماز دغه د لپاره چې ګناه راکم شي. هغه د ماورا النهر علما معنا د عمود سیند اخواته د افغانستان د بلخ دغه علاقه غټ مشایخ چې د ټولو فتاواو کې راځي دغه علما چې هغه به هغه لار د بیع وفا ده. فقها وای بیع وفا لکه نرشزې دا رقم شي ده زموږ نه نر دې زموږ نشته ده څه معنا نه ولاکه سم ګروي د پګروي کې منفعت کله راوښته پرې شي ګټه اخلي خو حرام کار دي ته منفعت پر اخلي کته اوس خو نه مارانی وری دی خو د بیع حکم هم سم نه پر صادریږي خو هغه د 2 کاله بعد چې د پیسې راوړي درته بیع نو کبه یې خو ولې برته بیع نو دا د نرشزې یو څه د بیع اخواص پکې کې چې منفعت تر راوادي یو څه د ګروي خواص پکې کې ولې په خاطر چې د برته وړي نو نرشزې دغه رقم دی هغه د نرخ هم لري هغه د شي خو هم لري دا دغه شی دی دا ګروي خو به هر الفس ګروي وسد کړ شرعي ګروي قرآني ګروي هغه سره کنده چې په ګروي دي د چا شی واخستي منفعت نسي ځنی اخستای ګټه نسي پر اخستای امانت بدل ته پروتي دلته به فقط ماز ستاد راډ درکې ګروي وایي وثیقي او باور ته چې ستا باور چې پیسې نه خوړای او کته به نور سپارکانی پر ګټه په وطنو کې خلکو څه باغونه اجاره کې په 2 لکه باغ اجاره کړی دي لاس کاله خو هغه مسكين خو 2 لکه نشي برابر ولې دای په جلاس کاله کې 6 لکه په وګټي نو مې دا ګروي دا پاتو کې سي دا رقم دي نو ګروي د سموي چې ګروي حرام ده او پر ګروي باندې منفعت اخستل چې دا حرام دي مګر و هغه دی لاري شرعي حیلی دي یا دغه حلا غوړه کړي هغه حلا غوړه کړي سمدم ګروي کې بوله منفعت نشي پر اخسته دغه د ګروي متعلق بیان خلاص الله فرمای فإن امنه کچيري باور او اعتماد کاوه بعضکم بعضی استاسو بعضن فرزینو نور بعضو باندې هغه د دې چې تراله پیسې دي په کار دي برو پیسې خو ما تراک ازما پر تا باور دي برو امم دغه پیسې واخل نه خطر څه غواړم نه شاهد در څه غواړم نه ګروي در څه غواړم ولې باور به دې اندګه شانو څه ضرورت یې هغه په هغه وخت کې و چې د انسان زړه په پریش وي چې بیا ځنی وا ولاکه تزو پلانې هغه نو چیرز با سره بد کی علاوه کده غس مسله ګوره پور دي خوشت یا راتوا چې دا ستا موټرسایکل په پور را باندې خرڅ کړه مرز ورته هم دغه در باندې خرڅ مکې 40,000 کالدار جلاس مېش بعد بیا راکې مګر و ازما پر تا باندې اعتماد او امان دی معنا باور دی زمي د سفرېج د نه دی په معاملې کې پور در باندې راځما دا مطلب دا دی چې کدا پور د معاملې د لاري لکه شی چې پر تا خرڅ کوم پیسې مې در باندې سي کدا پور دغه رقم د قرض تر اچ پیسې را څغواړي په دواړه صورت کې الله فرمایي فإن امنه کچیر اعتماد کاوه چا بعضکم بعضی استاسی
بعضن پر د نور بعضو باندې د اول بعضو کوم چې دی دا څوک دی دا دغه سړی دی چې زه تاته موټرسایکل درکوم زه خان یم پر تا مې پیسې باندې شه پر تا مې اعتماد دی یا دا رقم دی ګر سره دغسې قرض درکوم دغه 40,000 کلدارې سودا نه ده څه کمزوری نو هغه بعضدن هغه سړی دی چې پیسې وړي په پور باندې د اول بعضو چې مرفوع دی دا دغه دی چې دا ورکوي په پور باندې که د دغه سړي اعتماد پر هغه ونه به څه چل کوي الله حکم کوي فلیؤدي نو بیا دې ادا کړي الذي هغه سړی اؤتمن چې دی امین ګڼل سوی دی چې دا ته چې راغلی پیسې وړې زه تاسو نه ګروي غواړم نه شاهد غواړم نه خط غواړم نو خو ته ما امین وګڼلې نو الله وده ته وایي نو چې د دغونه اعتماد پر تا وکړي نو بیا سترګې دا وړي کې مه کوه چې باره پیسې نه ورکوې باره میاشت پرایي ځان دورې وایسته کوې د مرکو ته ضرورت لري چې مرکې در باندې وکړي چې هلکه خو وخت پوره دی او بسته چې بیا میاشت دې واوښتې ته ولا کوه چې زما پور سته که نسته الله تا ته وایي ته نو بیا دغه ادب پر ځای کړه چې د ستا سره دغونه وسیله وکړه چې ادا کړي امانته هغه امانت ده چې تاسو سره کوم امانت پروت نو هغه امانت اوس هغه سړي ته ورکړه پیسې وليتق الله ربه وليتقي دی وبيرج الله ده الله څخه رب هو چې د رب دی نو الله دې رب دی نو چې نه ورکه په امانت کې خیانت کې د پیسې درکړي وسه در وخت اړه نه ورکه نو الله ګوره د تقوا در سره مکړه تر پولیس د مخه چې چلاخ ته دی اچي تانه ته دی بای درغه د مخه علاوه د الله څخه وبېرج زما حکم دغه دي چې د سړي پور ورکړه هغه چې امین بلل شي در سره کړی دی ورلره ورکه وام کې د نور کاوه هغه حکمونه خو بیا بل ځای راځي چې باره بجن حکومت ونسی تاندار به تا ونسی و شاهي میمن خانیه ته بجې واسطې دال بدر مقرر کې تر هغه وخت چې پیسې باره بیا راوړي ولې خو په سمه یاد نور کوي ګوره خپل د الله په نامه ورته ذکر کوي معنا معبود خپل معبود چې ته سجده ورته کوي خدای څه و بیرېږي پسې د رب په نامه ورته ذکر کوي ربه د رب څه د چې استا په لنه کوي نو خو الله پاک و بیا دغه لا خراب چې په امانت کې خیانت کوي در دغه ځای پورې نه دیرشم حکم بیان شو د ګروي او دغه چې تاسو ګروي ضرورت نسبی د الله پاک په شی ورلره ور وس څلوېښتم حکم راځي دا به د شهادت په باره کې دي خو د ما قبل سره را په دغه دي شاهدان درول سوي دغه ځای دي ولا تکتمو الله وایي تاسو مپټوي الشهادت شهادت د شهادت پټول دوه رقم دي مثلا ما او تاسو دا سره کړی د په پور موټرسایکل مې در باندې خرڅ کړی دی پر تا باندې مې 40,000 کالداري باندې دي شاهدان مدادي ودرول شاهدان چې مو درول هغه دی وخت سره معلوم چې کال بعد پیسې راکې کال چې پرسو وس زه تم پیسې راکته و چیرې پیسې ولې د خدای بنده موټرسایکل چې باندې خرڅ کړي زما ولا کزین تر ازي ما شامي چایم راواچ ولې سوار مې نسوارم پر وکړ کې مې وس په یادې دا د کوم خو پیسې ستاسو ما باندې پرونو سره هغه موټرسایکل هغه پیسې قرارداد نه نو خو مجبور سم شاهد براولم عرض بدر باندې کوم ارزه چې مې در باندې وکړه خو ما او تا به ګورمنټ راو غواړي هغه محکمه او کچاري به ما او تا راو غواړي سره کښینه ولغه شاهد زه چې شاهدانو تورلم شاهد سوای زما ځین ته نه راځي زه نوم شاهد یې پټ کړ ګر سره یا وای درځه در سره ولاسم شاهد دا کوم چرالي مو کمیته زه پاشد بلا شاهد مش د مرسیکل وده ته په جیر سره کالداري ورکړي یو څه پټ ګوره شاهد ادا کړ هغه دائم کوي خاين سړی دی چلباز نه در سره رایم شاهدی به نه کړه دا نو ورته چې خدای دې خور کنه خو شاهدی دې پر ګیر زره ادا کړه او سودا خرڅلوي څه دا دواړه علاوه دغه دواړه چمه مکو چې یا پر سر د شاهدی منکر سي یا ورځي شاهدی دا کوي کمه یې کوم کاس پکښې کوي دا چې مون بازي پکښې کوي د دواړو حکم دغه دی ومن ارغسو یکتم چې دې پټه کې هدا شاهدی فانه دغه سړی چې دی آثم گناهکار دی قلبه زړه گناهکار یعنی دا شاهد به د ځان ته نه وای نو شاهد خو د جبه یو شی بس په جبه کې موږ نه کړه دا یم نو کې چل ور سره وکي لندا جبه د اری خواته اوړي جبه می واړول الله وی جبه د تفصیل لکه زړه د خائن دی ګزړه د ګناهکار دی ولې شاهد د زړه کار دی دا مسله چې الته ستاسو مخکې قرارداد وسو چې مرسیکل په سرویر زره ورکول دا په جبه په یادیږي که په زړه په یادیږي خو په زړه په یادیږي چې راځي د قاضي په حضور کې شاهد ده کې خو ستاسو زړه به شاهد پر دغه په خله به مازی تعبیر ځنی کوي نو چې تا لندا جبه ماده سره و پیچ دسي میکړه الله ویجی به تمزه زړه د ګرد بدن مرکز دی زړه دې ګناهکار دی زړه ته چې ګناه ور شوسو سترګیم ګناهکار سوی غوږونم ګناهکار سوی لکه تعالی ته چې د مثال په تور مرداري ور ولودله ارڅنه لان چې ځنیتلې ارڅنل کې چې ځنیتلې د ټول غسل خانو وبمرداري دی دغه رقم شوی الله وی زړه دې ګناهکار اوس چې دغه شی دې پټ کړ په زړه دې خیانت وکي کېدای شي په خبره ته شي وسويږي کته وشنو چې زړه ګناهکار اوس بار څه کیږي نو د ګناهکار ځای خو دوه ځخ دی
والله بما تعملون علیم. والله الله عز وجل خو بما په هغه څه تعملون چې تاسو عمل کوي کې په اندامو کې کې په زړه کې علیم خبردار دی. ته به دا نه چې خدای نه به ما په زړه څه خبر دی، الله زه په هر څه عمل دي خبر یم. د شاهدی سره بل مسله ده، یو خدای کتمان دا پټول دای ادي الله پاک در باندې حرام کی چې پټي بنه ک ګرد پټي پر سره منکر کیږي ک یو څه پټي دواړه حرام دي. بل طرز ده د مثال په تور چې پر کومه مسله باندې ته شاهد سوې پرونم دا مسله ما اشاره ورته وکړله، اوس پر دغه مسله باندې نور شاهدان نشته. هغه سړی خو راکې رالی چې راځه سره شاهدی ته تمنع کوي بروا شاهد یم نه در سره زملاس جازه په شاهدیم خبرم ګرځي مزداد نه ځي او چې ته نه سولار د حق ځای کیږي نو خبره قاضي ورته وایي نو شاهد نه درځي خو نه کې د خلکو مالونه ساتنه ساده پاره نه سم در اخستلای دغه د مال ځای کې د چې ګناه د شاهد په غاړه قبل شاهد نه وو یو دای برای نو کم یوازې خو شد نفر ورسه بل بوزه نه مخلاص الته خدای دا باندې کولای شي یا کدی نور سره تلی دغه سری حق سره د لاس وتی بر حرام ده دغه شی چې دی نور سره دي دی پور سره دي کار به برکت یا به وخت ورغشي چې بابا در سره زما خو ستاسو ضرور پیدا لاس وځي کزه شایګنه کما دغه سره ولاړ د خلک پر چمته باس په حق دی برباد شي انو کدی نتلی دغه شاهد لپاره دا نه تک حرام دی پر واجب دی خمخاب ورسره بل مسله دا د پکشي زو ته سودا سره د ال تلیر ناس دي د ازما استاد سوداوی نه زنه په خبرته نه په خبر په د عقد دی خبر دی بل دغه سدي شاهدی په دې خبر دی ما ته معلومات نشته دې ازما استاد سودا په وخت کې حاضر او ما ته نه لید یو پټ ځای ورته کتله په کوم وخت کې چې ازما استاد جنجار علی ته پیسې نه منله مکمه کې می ارز باندې وکي قاضي صاحب ما تر چې واسه شهیدان راواله زه په شهیدان خبر نه لرم دای خبر شد د دوه شهیدان چلته د لیره ماته کتله چې سړی خو په مکمه کې په سعودي شاهد ته ضرورت لري او شاهد خو زایم دی معنی پیژنځ دی شاهد دی وس پر د شریعت بیا واجب کړی د شراجي بز ما دروازه براټکی چې هغه سعودي د په مسله کې زه شاهدم زوم سوره مخولا کې دلته ته جن اهم بدلی زه شاهد ما بل شاهد باندې فرض درازي به ما به خبري دا به ورسته زما کار دی کما ورتل راځه محکمه تر سره ولاړی خو سیدی کما ژغ نه کوز ما حق ځای زبو منت دي خو خبر کړم بارونه بیا ګناه ده نه د پغاړ کدای څه خبره پوسوس د خپل غاړي خلاص کړي چې ورورته نه خبر ستاده مسلې شاهد زایم دا چې تم بیا یمنه بیا غنو ستا کار دی ازو ته مستغنی و چې لاک شاهد نه راولم اچ نه راول قاضي پیسې راوکړو مستحق زکاش زما پیسې وسوځل شوی ګناه د شاهد په غاړه ده شاهد ما خو خبر کړ خو تا نه به ولا مونږ چې نه به ولم زما د پاره بیا دا لازم نه د پر شاهد باندې چې زه نه بیا ما شاهد را سره ملګری چې یا زم شاهد یاد کوم خلک نه وای برای در مودې شاهد کړي اغه نه بیوي د ورسره زغاسي نو د لپاره بیا غاړي نه بنجي پروا بار بیا نه لري کله چې په دا خبرم ته شپې دي اسنو پس راځو لله ما فی السماوات و ما فی الارض دغه آیات دې د ما قبل سره ربط دادي چې دلته خو د زړه خبره ذکر سو فإنه آثم قلبه الله عز وجل دغه خبره وسشي بندته چې د زړه په عملو الله پاک ته دوزخته اچي ته به داسې نه وای چې د مثال په تور ما خو نو چې دی په زړه کې چې دی راګرځي دا نو بیا چې په دې مې امني سي علاوه دا دوه رقم شي یعنی دا په زړه کې چې راګرځي په زړه کې چې راګرځي یا بس تا د زړه عقیده دغه رقم فاسد دی د مثال په تور چې د خدای پاک سره کوم کان سره الله پاک د خپل خدای نس چلولای اولیاء کوم مکر سره کوي دغه سي عقیده فاسد یو سړی لري نو دغه سړی چې دی دا کار خه د زړه اختیاري عقیده د ودرلو کې نه ودرلو د زړه په اختیار خپل دغه باندې دغه سي عقیده د ساتل ده پر دغه اختیاري افعال لکه دغه فاسده عقیده درلول یا د ګناه کلک عزم کړی ګوره یو دادی د ګناه ماز انجشنه په ځین کې راوګرځي یو سړی دی د زنا څخه ډیر لري دی په ځل کې انجشنه وروګرځي نعوذ بالله الله مجوساته چې زنا برابر سي وي په دا انجشنه نه نيسي یو دادی کلک عزم کړی چې پرې ولا کړم چې بیا نه کوم هغه چې موقع ته ورکی موقع سره خطاس ولا نه وسوله الله د زړه په ګناه نيسي پزړه کې یو د زنا انجشنه ده یو د زنا کلک اراده ده د دوی سره جلاجه چې موږ الله پاک د زړه په ارادو څوک نه نیسي هغه دغه معنی چې د انجشنې رقم وسوسې رقم یو چې د په خ اراده و چې دا کار ولا که ز پرېدم کومه مګر وی نه کې د لاسه یو وتی شی نو وس په ظاهر باندې خو پزړه کې د اراده کړو د اسی ګناه الله پاک کوي چې د استاد زړه د زنا کلک اراده کړي وسلاړ ولا که څه دوزخته بځه یا مثلا ما دغه لا اراده کړې د خدای مې وساتي ور روانه مسم دم دغه د شپه د جوال په بغل کې دوری پر جوال پورته سم شي ستا
هغه چې ما اوس د دې خوا چنګک ور ځړاو چې سایکل مې راپورته کاوه د کوروالا نارس اچ نارس ما چنګک دوری وغوځ نه را په आवाज ول نو په دغه غلا کې نه د کړه په عمل کې الله نه نيسي په د خپل زړه په اراده خو منیس نو الله درغه ځای خو ورله دا چې اسباب نه سو برابر سپیدر خبر سو یا سړی دغه بل مسله ده تاخه کله کې اراده کړو تاخه چنګک سره اختص پیو نو په دغه شیانو الله سړی راټینګي دغه مسله وس بیانوي لله الله عز وجل ما هر هغه شیان دي په سماوات چې په اسمانو کې دي د اسمانو ګرد شیان د الله دي لکه اسمانونه چې د الله دي وما فی الارض وما هغه ټول شیان د الله دي په الامر چې په جمزکه کې دي دا ګرد څنګه د الله دي خلقتنم د الله دي الله جوړ کړی ملکن ام د الله دي د الله ملک دي او دا غره کم عبدان ام د الله دي د الله کوي عبید مریان دي دا ګرد د الله تعالی په تصرف کې دي نو وان تبدو نو چې ګرد شیان د الله سو قانون ته بنو غوښنی سي چاله ګرد شیان زماسو سړی چې په خپل ملک تصرف کې بیا بل توای چاله کدا څه کوي خپل کور مې دي ځان اړوم دغه خو نه کو نور رقم بر جوړ یو څوک نه لاسمانی ولا چې ولا کې راسونه لري څه کوي څه ما کور دي بل رقم جوړوم تصرفات زما پکښ نافذ زما ملک دي الله اول دا واره دا خبره په دماغ درنه نه چې د مځکې او د اسمانو ګرد شیان زما ملک دي بنده ته د سوال حق نه لري چې الله دا ولې دسکه دا ولې دسکه چې تاسو سوال در ختم کوي وس نقشه دغه د بصور اچي و ان تبدو الله وکړي چې ښکارا کوي په خلا وایاس ما هغه خبري په انفسکم چې تاسو په نفسو زړه کې دي په زړه کې د کلک دی یو شی د ګناه اراده کړ د په خلا هم بار ښکارا کېدا یو او تخفو یا تسپټوي هو هغه ته چاته نه وای په ځکه چې کله قصد کړی ستا پر مرز ما لاس بس کېدر پرېږدم يحاسب حسابكم سره به په هغه سره الله پاک الله دغه ستا په ځکه چې په نفس کې کوم خبره دا تا یا بیان کړي یا نه بیان کړي حساب الله عز سره کوم د زړه پر هغه کلب کو اراده را سره کوي چې اگر چې کارونه دې نه کړي خو کله په ښه اراده یو الله عز کې پنځم نو اوغه د شاعری مثلا دغه رقم ده خو تا په ځکه کله کې اراده کړی او د خیانت شاهد وي مسله در معلومه او پټول دي الله چې پټه کې ور فلای نشي ستا سره حساب کول کیږي کښکارا کې چې ورور را معلومه د زینکم الله وای فلای نشي کې پټه کښکارا کې چې تکت مان د شهادت کې معنا شهید زایله خرابه حساب در سره کیږي د نور ګناه ودم دا غټه قاعده ده کې د اسلام مضمون په دې لیاست اشنو چې الله حساب کې بارت کیږي فیغفر لمن یشاء فیغفرون وبخښنه کوي لمن هغه چاته یشاء او چې خوښ شي چې ګناه الله پر واړول چې دغه ګناه دی په زړه کې لري او اوس نو ګناه وي چې یو کفر او شرک دی هغه الله پاک چاته نه بخښي دا نور څه چې د ګناه او اراده په خې د کړي چې دا ګناه وکم دا وکم الله وي زکه دا چې چاته می خوښ شي پر هغه سر بیر مخبرات ورته وکړي فیغفرون بخښنه کوي لمن هغه چاته یشاء او چې خوښ شي مگر دا نه د خامخا بخښنه کوي يعذب من يشاء ويعذب عذاب کوي من هغه چاته یشاء او چې خوښ شي د فکر بدای چې هغه دی الله په یخبر لمن یشاء وای زما د ژوند ګناه وګر در معاف شي الله و یا د زما په خوښه کې دي کوم په هغه خلکو کې راوسی چې مخبرات ورته کوم او کوم په هغه چا کې راوسی چې هغه چې کوم چې عذاب ورلرکم الله عزت واړه کار کوم مخبرات ام عذاب والله على كل شيء قدير کته ودانو ته کوي چې الله پاک چې زما د زړه په ګناو ملاره ټینګ زما د زړه ګناي خوري پټ چې ما سره سنجولې الله دا په پای کې ورواچول چې الله پاک پر ارڅ قادر د زړه د ګناو حساب جم کولای ستا فکر دا د ظاهري د لاس اعمال د سترګو اعمال او د پښې اعمال الله پاک حساب لای سي د زړه اراده جنو نشي حساب لای الله عز قادر یم دغه آیات لله ما فی السماوات څخه چرونه سي د پای پورې چی قدیر دی دا 240 آیات نو دا په ظاهر ما ربط ورکې د اوغه فإنه اسم قلبه سره شالته د زړه خبره ذکر سو چې علاوه دغه سړي چې شایدنه ادا کوي زړه ګناکار دی د زړه د اعمال مسله یاد سول الله غټ قانون بیان کوي چې د زړه اعمالم د الله د حساب لاندې دي ته په دې ځان نه خلاصه چې د ملایانو څخه جوړېدل په ځکه چې شی را وګرځي نو الله جنت پنځه خو خو شي را وګرځي ستغه خو راګرځي دوه چیرې د خدای خط په ځکه پر کړی چې کوم مې کپل الله سره پرېږدم نه نو راګرځي دل جلاد کلک اراده جلاد ته ولي په هغه ځای باندې دلیل وای پر کلک اراده د حساب باسه د الله غټ قانون بیان کی نو دغه لله ما فی السماوات آیات که په دې ګوري چې الله پاک د زړه د اعمال غټ قانون بیان کینو دا یو څل وشتم حکم سو
او که په دې نه ته ګوره چې دا خو ته په انه هو اسمن قلبه سره الته خبره پیښه سوله چې نو شاهدي خو نو په ځکه وده پټه کړله نو دا باندې سړی نیول کیږي ولې په نیول کیږي اعلی الګرد ما په سماوات او ما په الارض ګرد زمادي چې ګرد زمادي څنګه تصرف کوم څنګه قانون د مغس قانون مې دغه د چې په عمل دي امن نسب ګوره پر هغه رقم دا هغه څه چې مسوله او پر دې بل تفسیر چې دا غټ قانون دي د اعمال لپاره دا یو څلويشتم حکم یو څلويشت حکم تر دغه ځای پر چې 240 آیات د پرس په سورته بقره کې د ساره یپلا د 9 آیات څخه چراونه سي التبع د يهودو د نصارا او هغه د دې معاملې د يهودو کړجې وچ دي څه کول کستې سپاج هغه هم ټیک څلويشت پر کړی الته څلويشت معاملې اخیری معاملې دا چې مستقل حیثیت هم درودي په څلويشت کېږي چې غټ قانون کې بیان کړی چې د يهودو نصارا څخه په ټوله ژوند د خیر تمامه کوي ګرد مرد کو پر اندیشنې بجې استافه بارک او کې د معقبل لپاره د کې مگر زولې وي هم کېدل دلته به احکام بیان شو د ابواب البر څخه څلويشت احکام بیان شو دغه اخیری دغه آیات چې دا اوس موږ وایو دا که پر مستقل حکم حسابي چې تعالی د زړه معاملې څېړي نو یو څلويشتم مسبه کې مستقل نه بلې د هغه تفسیر بلې چې فینه اسمن قلبه چې عارف اسبال پیدا کړي چې تعالی د زړه په ګناه مې ولې نشه الله خو ما په سماوات او ما په الارض ګرد از ما دسته په دې کې ولې نه پنځم دا دغه ته چې مسوله وای دا د قران اعجاز دی کله چې خبرې ته متوجه نو تر دغه ځای پوری د سورته بقره اکثر حصہ خلاص اسو 2 آیات قدر نو پاتې لپاره به سورته بقره ختم شي خدای دې توفیق راکړي